سلامونه. خط مې راغلی د جانان دی اوسې درته لیکلي دي. دا د پښتو یو ډېره زړه فلمي سندره ده. فکر کوم ګلنار بیګم ویلې ده. البته دا راته پته نشته چې د کوم فلم ده. تاسو چېرته اورېدلې ده که نه؟ یو او بله دا چې د کوم فلم ده که معلومات درته. درېیمه خبره دا چې که مو نه یې اورېدلې خامخا یې واورئ. ګلنار بیګم ته د خدای جنت الفردوس نصیب کړي، روح ښاد، خو یو ډېره لویه هنرمنده وه. راځمه دا چې ښاغلي عمران خان صاحب چیف اف آرمي سټاف جنرال سید عاصم منیر صاحب ته خط لیکلی دی. بریسټر ګوهر صاحب وایي چې جزئیات به یا دغه خط به منظر عام ته په منګل په ورځ باندې راشي. البته جزئیات یې دا دي چې پالیسیان دې درست کړي، د 26 وي آیني ترمیم دې واپس کړي، ګیر خلک دې راخلاص کړی شي، مقدمات دې ختم کړی شي، او ځینې دا چې انتخاباتو کې کوم فراډ شوی دی یا دانلي شوي ده، د هغې دپاره د یو کمیشن جوړ شي، عدلیې د قابو کولو کوششونه چې کوم دي یا د خان صاحب په قول عدلیې قابو شوې ده، نو هغه دې دغه اقدامات دې واپس کړل شي او جوړ جاړی دې وکړل شي. باقي دا چې فوج سره مینه ده، خلکو یو اعتماد دی، قربانۍ ورکړي، دغه خبرې به هر حل کړي دي. خبره دا ده چې ستاسو رایې څه ده چې د خان صاحب خبرې به ومنل شي که نه؟ او بل دا چې اوله خبره خو دا ده چې خان صاحب صحیح اډرس باندې خط لیکلی دی که نه. صحیح اډرس مطلب دا چې که زه دا ګڼم چې دا جمهوري سپیر کې دا معاملات پکار دي، نو بیا هلته خط لیکل پکار وو که نه؟ او یو تجزیه کار 2 کمنټونه مې یا مختصر مایکرو بلاګز مې په ټویټر باندې ولوسته، نو هغې وایي چې د دې جواب به همدا وي چې که څه کنسیشنز اخلئ او څه معاملات کوئ، څه ډیل کوئ یا څه سهولت ځان ته پیدا کوئ، که غواړئ چې څه سپیس درته پیدا شي د پي ټي آی ته، عمران خان صاحب ته، نو سیاسي خلکو سره کښېنئ، پاسئ. زموږ دې معاملو سره کار نشته. یعنې جواب به دا وي دا. او فلحال د هغې د طرف نه داسې ډایرکټ څه ریلیف انډیکیشن ورکول همدا چې خان صاحب به خپل نقطه ویلیډیټ کړي. نو د خان صاحب دپاره خان صاحب زموږ ډېر ښه پوهېږي، زما او ستا نصیحت وصیت د هغه به محتاج نه دی. دومره د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی، خو خلک 2 3 پرې وزیر اعظم پاتې شوی. انیوې نو ښه خبره به دا وي چې خان صاحب په سیاسي سپیر کې وې، په دې پولیټیکل سرکل کې وې، او په ماضي کې نه صرف خپل ځان بلکې خپل ورکران هم دومره اکسټریم ته د مختلف سیاسي، مذهبي او قوم پرست جماعتونو په حوالې سره دومره اکسټریم ته نه وې رسولي چې اوس ورته رجوع کول ډېر زیات ګران دي. حالانکې سیاسي جماعتونو یا سیاسي جماعتونو د مخالف سیاسي جماعتونو په توګه اخیستې وې، له چا سره چې څه وخت هم په ځینې نقطو ستا اتحاد اتفاق کیدی شي، تر څو ستا پارټۍ ته یا ستا نظریې ته یا ستا فکر ته، ستا منشور ته لا نور سپیس میلاو شي. دا زما خپل عاجزانه غوندې فکر دی. نو خو دا ده چې دلته که څوک سور دی نو هم په اندازه نه دی، که شین دی نو هم په اندازه نه دی، او سیاسي مخالفتونو دشمنۍ په انداز کې مخکې وړل شوي دي، خاص کر د 2011 نه رادېخوا. او څه حده پورې ډیسنسي چې وایي یا جمهوري ګولز چې کوم وو یا سیاسي کامن ګراونډز چې دي، نو هغه وایلیټ شوي دي یا مسخ شوي دي، یا پې مطلب دا چې اکسټریم ته خلک تللی دی، یعنې کرښې خلکو یو بل ته راښکلي دي او په بلیک اینډ وایټ کې خبرې کېږي، نه چې په ګرې ایریا کې. خبره رانه ګډه وډه کېږي. خبره هماغه ده چې خط مې راغلی د جانان دی. نو دا مې اورېدلي ده که نه؟ او که نه مې اورېدلي واورئ. او بل د ګلنار بیګم د کوم فلم سندره ده؟ ماته ښکاري چې دغه 70s او د 80s په منځ کې چېرته ریکارډ شوې ده، یعنې 40 45 او داسې 50 کاله عمر د سندرې دی. نو خط مې راغلی د جانان دی. د خط په حواله کې نور هم کوم شعرونه درته یاد دي؟ خامخا راولیکئ شعرونه، ټپې، او ومنشي زما لالي ته ولیکه چټۍ. او اردو کې خو بیا ډېر زیات دي، انګریزۍ کې هم د لیټر حوالې سره ډېر لیریکس. انیوې تاسو ته د خط حوالې سره کوم سندره، غزل، شعر، ټپه، لوبه، بدله، چربۍ، کلیمکۍ، بګتۍ څه شی را یادېږي هغه په کمنټونو کې ولیکئ. ګورم ودان د خان صاحب د خط حوالې سره ستاسو نظر څه دی؟ دا هم راته ووایئ. غږ مې صفا درځي که نه؟ دا هم راته ووایئ.